الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. رب العالمین بعضی سیزونه د بعضونه په فرق پیدا کړی دي. انسانانو کې پیغمبران او انبیاء د ټولو نه بهتر دي. دارنګې په شپو کې الله تعالی لیلة القدر بهتره شپه پیدا کړې ده او په ورځو کې الله د جمعې ورځ دا بهتره ورځ پیدا کړې ده. د جمعې ورځ د مسلمان دپاره د عبادت ورځ ده او د مسلمان دپاره د الله د رضا ورځ ده. بلکې په یو حدیث کې نبی علیہ السلام دې ته حج المساکین ویلې دی چې کوم مالدار خلک دي پیسې وسره هغې خو به پیسې ولګوي او د بیت الله حج به وکړي، او چې کوم غریبانان دي، مسکینان دي، فقیران دي، بې وسه دي، وسې نشته چې حج ته لاړ شي پیسې ولګوي، هغې دپاره الله د جمعې ورځ مقرر کړې ده چې د جمعې مانځله راشي، په وخت راشي او د الله عبادت وکړي. د دغې فقیرانو مسکینانو ته الله پاک د دې جمعې په برکت د حج ثواب ورکوي. الله په خپلو بندګانو ډېر مهربانه دی. رښتیا خبره ده چې مالدار حج کوي، پیسې وسري، خو یو حج به وکړي، یا دوه به وکړي، یا درې به وکړي، او چې د جمعې د مانځه او د عبادت یو فقیر او مسکین خیال وساتي، هلک په وخت راشي، ځان صفا سوتره کړي او خطبه واوري او مونځ وکړي، نو چې دی هره جمعه د عمل کوي، نو په هره جمعه به والا الله د حج ثواب ورکوي. نو دی ښه شو که مالدار ښه شو، ځکه په هره جمعه ورته رب العالمین د حج ثواب ورکوي. او که یو سړی مالدار وي او هغه هم دا عمل کوي او یغه حج مې هم کړی دی او د جمعې دا ثواب او برکت هم ګټم، نو هغه له به هم پې الله حج ورکړي، حج المساکین. خو مالدار ته که الله په جمعه د حج ثواب ورکوي، ردی مسکین او فقیر د برکت یې ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې الله پاک جنتونه پیدا کړي دي. هغه وخت کې جمعه نه وه، نر ورځې وې، خو د الله په علم کې د الله تعالی په اندازه الله ته خو پته ده چې زمانه جوړه کما، انور را پیدا کما،
او سپومې پیدا کم او دانور او سپومې خپل چکرې شروع کې او ورځې او شپې شروع شي نو دا به کمه ورځ راځي. په هغه اندازه جنتونه چې الله جوړ کړي دي پیدا کړي دي د جمعې پر ورځ. تر دې حده پورې چې آدم علیه السلام رب العالمین پیدا کړی دی د هغه خټه چې الله را جمع کړې ده د جمعې پر ورځ. حضرت اسرائیل علیه السلام یې ولېږه چې ته لاړ شه او د مخ د ځمکې نه یو لپه خاوره راواخله. اسرائیل علیه السلام د مخ د ځمکې نه یو لپه خاوره راواغېشته او د هغې نه د آدم علیه السلام ډانچه جوړه کړه. دا د جمعې ورځ. بیا چې په آدم علیه السلام کې سا واچوله د جمعې ورځ. بیا چې آدم علیه السلام جنت ته داخل که د جمعې ورځ. بیا چې آدم علیه السلام د جنت نه دنیا ته راوستو. ظاهر کې خو سړی وایي دا خو ښه خبره نه ده، نه دنیا ته د خپل خلافت دپاره راوستو چې دی به زما خلیفه او زما احکام به انسانانو پیریانو ته رسی. الله خپل خلیفه جوړاو. دا د جمعې ورځ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی وی قیامت به د جمعې پر ورځ راځي. نو قیامت خو په ظاهر کې ښه شی نه دی ځکه دنیا الله بربادوي، خو په حقیقت کې قیامت څه شی دی؟ د نیکانو خلکو د جنت د تلو یو ذریعه ده. چې قیامت را نشي خو بیا څوک جنت ته نشي تلی. دا خو چې قیامت راشي د قیامت نه پس بیا الله حساب کتابو کې نو نیکان به جنت ته ځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې د سبا خطو نه پس څومره حیوانات دي دا ټول په انتظار دي سوا د انسان او د پیری نه چې نن به قیامت راځي. ځکه قیامت به راځي د جمعې په ورځ. نو د پېشمني نه د حیوانات په دریابونو کې په دې اوچه کې دا میږي او دا ټول په انتظار چې نن د جمعې ورځ راله او جوړ قیامت راتلو والا دی. الله هغې پې پوه کړي دي خو چې نور راوخېږي نو د هغې هغه فکر او غم ختم شي. ځکه قیامت چې راځي نو د سبا خطو نه پس تر نور خطو پورې دې ټیم کې به قیامت راځي. نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی به هغه به خپل حوض کې لګیایي لیوی به او هغه خټه به هغه سیمټ به لا په دا حوض نی راښکلی چې قیامت به پرې راشي. نوړی به یو سړي خولې ته پورته کړي لا خولې ته به ونه رسوي چې قیامت به پرې راشي. دوی انسانان به یو بل سره به جوړه جاړه کوي، کپړه به یې خوره کړي، پسو ورکوي، په دې ورکوم پسو اخلي، جوړه جاړه به یې نی راغلی چې قیامت به راشي. نو د جمعې په ورځ به دا قیامت راځي د سبا خطو نه پس تر نور خطو پورې. زما ورونو د جمعې دا ورځ دا ډېره د برکت ورځ ده او صحابه کرامو د نبی علیه السلام نه سوال کړی چې د الله رسوله یهودیان هم یو ورځ عبادت کوي، هغوی د خالي په ورځ د الله عبادت کوي. عیسایان هم یو ورځ عبادت کوي، هغوی د اتوار په ورځ کوي. موږ لا هم یو ورځ مقرر که کنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله ته رجوع کړه چې الله د زمونږ دپاره د عبادت یو ورځ پکار ده. وی ښه ځان له خوښه که. نبی علیہ السلام ته الله فرمایل چې ځان له خوښه که. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي چې الله ته راله خوښه که، زه ځان له نه خوښومه. وی ښه چې په ما دې پرېښوه د جمعې ورځ شوه. وی ګوره عیسایانو ته مې ووې چې ځان له یو ورځ خوښه کې، هغې وی د اتوار ورځ هم ځان له خوښه کړه. ما ته یې ونه وی چې راله خوښه کړه، ځان له یې په خپله خوښه کړه. نو خطا شو. هغه زما په علم کې د برکت ورځ جمعه وه خو هغې په خپله خوښه د اتوار ورځ غوره کړه، جمعې نه خطا شو. یهودیانو ته مې ووی چې د عبادت یو ورځ ځان له غوره کې، هغې وی ډېره ښه ده. دی ونه وی چې الله ته راله غوره کړه، نو هغې د خالق غوره کړه، نو جمعې نه خطا شو. که ما ته یې پرېښې وي نو ما وله جمعه مقرروله او تاسو ما ته پرېښوده نو چې د ما په علم کې کومه غوره ورځ د نامې دله درکړه چې هغې ته د جمعې ورځ وایي. عیسایانو وی الله د دنیا آبادي د اتوار نه شروع کړې ده.
ګوره ما درته ووي چې هغه زمانه کې چې دنیا نه وه نو اتوار او خالي کم ځای و، خو د الله په علم کې دا ورځ وه. یاره د دنیا د آبادي د اتوار نه شروع ده، د اتوار دا ورځ ښه ده. ګوره خپل عقل یې وجنګو. نو په شپږ ورځې کې الله دنیا مکمل کړه. یهودیانو وی یاره د جمعې په ورځ خو دنیا مکمل شوه، د خالي په ورځ الله اوزګار ناستو. حالانکه قرآن کې الله فرمایي چې کل یوم هو فی شأن، هر ورځ الله تعالی یو کار ته توجه وي. الله تعالی باندې نه ستړیوالی راځي او نه پې اوزګاروالی راځي. دا د هغې خپل سوچ و. د خالي په ورځ الله اوزګار ناستو، نو د خالي هر ورځ د عبادت دپاره ښه ده. خطا شو که نه، ځکه د الله په علم کې جمعه وه. او چې نبی علیه السلام د الله نه تپوس وکړو، الله ورته وی زه ته خوښه کوې؟ نه الله ته راله خوښه که. نو الله وی ښه نو زما په علم کې خو جمعه ده، دا جمعه دله غوره کوم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له یو یهودي راغی، یو آیت نازل شوی په قرآن حکیم کې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم څنګه دی نعمتي وردیت لکم الاسلام دینا. دا آیت نازل شو. دا زمونږ دپاره ډېر اهم او ډېر د دین د کامل کېدو متعلق الله آیت نازل کړی دی. ډېره مضبوطه خبره د طالبان پې پوهېږي، تاسو ته یې نه وایم. الله فرمایي تاسو لما ستاسو دین مکمل کړ، قرآن شو، سنت شو، او تاسو له چې کوم شریعت ما په خپل علم کې مقرر کړو امې ټول درته نازل. ورته ډېره لویه خبره یې که. او چې زما کوم نعمت او احسان و امې در باندې پوره قرآن لوی نعمت و دله مې درک، نبی علیه السلام مبارک لوی نعمت و هغه مې درک، مکه مکرمه لوی نعمت و هغه مې درک، بیت الله لوی نعمت دی هغه مې درک. داسې نور ډېر نعمتونه دي. ورضیت لکم الاسلام دینا، او کوم دین چې مې دله غوره کړه د هغې نوم اسلام، دا دله ما غوره کړه. اوس الله چې موږ له کوم دین غوره کړی دی د هغې نوم اسلام دی. اسلام د تابعدارۍ نوم دی، یعنی ستا دا دین داسې دین دی چې ته به همیشه د الله تابعدار پکې اوسېږي. مونځ چې کوې دا د دین یو لویه شعبه ده، دا تابعداري ده د الله. روژه که نیسې دا د الله تابعداري ده. حج چې کوې د الله تابعداري ده. که ذکر کوې د الله تابعداري ده. که درود شریف وې د الله تابعداري ده. که اودس کوې ټوله د الله تابعداري ده. که مسکین فقیر سره ښېګړه کې په بل مسلمان سلام اچې د بل د سلام جواب کې، دا ټول د الله تابعدار دي، د الله تعالی په حکمونه کې. نو ګوره وایي ما دله یو دین غوره که د هغې نوم اسلام دی، د تابعدارۍ دین مې دله غوره کو. نبی علیه السلام او دا په کم وخت کې دا صورت نازل شو، دا آیت دا د عرفات په میدان کې د عرفې ورځ وه او د جمعې ورځ وه. ورځ د جمعې او د عرفې دواړه جمع شوې وې، او د عرفات په میدان کې چې دا صحابه کرام د نبی علیه السلام نه راته وو، او الله ذوالجلال دا آیت نازل کړی د خوشحالۍ ورځ وه. ځکه د عرفات میدان د انسان د بخښنې میدان دی. حدیث پاک کې راځي که نه چې الله آواز وکړي وایي په دې عرفات میدان کې چې څومره بندګان دي دا ټول ما وبخل. نو فرشتې ورته وایي وی الله وی فلان کې او فلان کې خو اسې سیل غوندې له راغلي دي، فلان کې او فلان کې خو نه پوهېږي، اسې ګپې شپې لګوي، فلان کې داسې دی، فلان کې داسې دی، فلان کې داسې دی. الله فرمایي وی ګوره دا نیکان چې راغلي دي او ما ته جاړي دا خو مې وبخل، نو چې دا نور که مابسه وخوا دې خوا تاسو یادوئ دا مې هم دوی سره ملګرتیا کې وبخل. ټول مخلوق الله د عرفات په میدان بخي.
نو دا د مسلمان د پاره د خوشحالۍ ورځ شوه. ځکه شیطان نبی علیه السلام فرمایي مولیده وی خورې راغشتې او په دې سر د پاسې اچولې او منډې والې او چغې والې چې تباه شومه تباه شومه تباه شومه. ځکه ما چې په دې مخلوق کومه خواري کړې وه او د الله نه مې لرې کړې و، خو بیا الله وبخل، د ما په هغه خوارۍ باندې خو یې بوت ویې کړې. نو دا د مسلمان د پاره د خوشحالۍ ورځ ده. نو دا آیت الله دغه د جمعې و عرفې پر ورځ د خوشحالۍ پر ورځ نازل کړ. نو هغه یهودي عمر فاروق رضی الله عنه ته وایي ای عمره وی ستاسو په قرآن کې یو آیت نازل شوی دی، وی که دا زمونږ په امت نازل وی نو چې په کومه ورځ دا آیت نازل وی دغه ورځ به مونږ د اختر ورځ مقرر کړې وه. په دغه ورځ به جشن کو جشن، دا به مونږ د اختر ورځ مقرر کړې وه. اختر خو د خوشحالۍ ورځ وي، دوستان د دوستانو سره ملاقاتونه کوي، یو بل سره ډوډۍ خوري او خوشحالي وي، خشته جامې خلکو اغوستي، ماشومان پکې میلو نه منډې وي. نو که دا آیت په مونږ کې نازل وي دا به د مونږ د جشن او د خوشحالۍ ورځ مقرر کړې وه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته فرمایي وی ګوره وی تاسو به دا ورځ د دې آیت نه پس د جشن مقرروله او وی مونږ له الله دا آیت د مخکې نه د جشن او د خوشحالۍ پر ورځ نازل کړی دی. مونږ به یې وروستو جشن کوو نه مخکې نه د جشن او د خوشحالۍ پر ورځ او د اختر پر ورځ مونږ له الله نازل کړی دی. وی د جمعې ورځ وه او د عرفې ورځ وه. او وی قسم مې دی په خدای چې اوس مې مغه منظر یاد دی چې نبي علیه السلام مبارک په اوښه ناست و د عرفات په میدان کې چې د دې آیت تلاوت یې وکړو. دونه اهم آیت چې الله نازله عمر فاروق فرمایي د جشن پر ورځ، د اختر پر ورځ، د خوشحالۍ پر ورځ. د خوشحالۍ ورځ څه وه؟ هغه عرفه او جمعه دواړه الله یو ځای کړې وي. او عرفه او جمعه چې الله یو ځای کي نو د هغې کال حج لکه تیر کال عرفه او جمعه یو ځای و، د هغې کال حج له الله ډېر عزت ورکوي، د او یو حجو نه الله هغې له زیات ثواب ورکوي. دا د جمعې برکت دی. ګنې عرفه چې په نورو ورځو کې راشي نو ثواب یې عام د حج ثواب دی، خالی پر ورځ راشي عام د حج ثواب، اتوار پر ورځ راشي عام د حج ثواب، د ګل پر ورځ راشي عام د حج ثواب. خو چې عرفه جمعې سره ملګرې شو د جمعې برکت ته ګوره، د دغې حج ثواب د او یو حجو نه زیات دی، برابر نه زیات دی. نو زما رونو خبره دا ده چې د جمعې ډېر لوی برکت دی. ځکه خو الله قرآن حکیم کې اعلان کوي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه چې د جمعې په ورځ باندې بانګ وشي فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع، د دنیا تجارتونه کاروبارونه به ټپ کې بس بند، دکاندار به دکان بند کی، سوداګر به سوداګري بند کی، زمیندار به زمینداری بند کی، وذروا البیع تجارتونه او کاروبارونه بالکل بند ختم بند کې. او د الله ذکر لا منډه ووهئ. منډې دا مطلب نه دی چې دا مونږ کومه منډه پښتو کې ورته وایو، مطلب دا چې لږ تلوار سره لاړ شئ، هر څه پرېږدئ. او که ته وایې یاره دوکانداري به مې خرابه شي، ګاهک به رانه راځي، یاره دا بخور مې خرابېږي، یاره دا ګوډ مې خرابېږي، یاره دا تجارت مې خرابېږي. الله وایي ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. دا مونځ له د جمعې تلل د دې هر څه نه غوره دي خو که ته پوهېږې. ولی الله دې رضا کو ثواب دې وګټو. نو چې الله دې رضا کو ثواب دې وګټو نو دا تجارت او ګټه او پیسه او دولت خو د الله په اختیار کې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په مدینه منوره کې قات راغلی، هلکه لږ اوبه قات راغلی. چې قات راغی د جمعې ورځ وه، د بهر نه چا غله راوړه غنم. چې غنم یې راوړه صاحب اعلان یې وکړ اعلان یې وکړ خدای مو بخه غله راغلې ده، څاروي راغلي. نو هر چا جومات کې خلک ناست و، هغې ویې یاره که مونږ مونځ کوو بیا ورځو خو دا غله رانه خلاصېږي. ټولو منډه کړه هغه غلې پسې او غلې اخیستل شروع کړل. او نبي علیه السلام مبارک سره یو څو کسان 12 کسان پاتې شو. قرآن حکیم کې الله آیت نازل وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. دوی چې تجارت وویني هغې پسې منډه وي، تا یوازې پرېږدي، ته ولاړ پرېښودې په خطبه دي هلته لاړل ښه یې ونه کړل. د دې وجې نه د خطبې په وخت کې تجارت شی اخیستل خرڅول ټول حرام دي. بس
صحابه وی خصیب مونږ ته خو پته نه وه آینده له به داسې نه کړو. او جمعه فرض شوې کله ده د هجرت نه مخکې، خو موقع نه وه نبي علیه السلام ته چې د جمعې مونځ یې کړی وي، ځکه چې جمعه خو به کې په لوی جامع مسجد کې به کې چې ډېر خلک درته راجمع شي، او صحابه کرام خو پټو په دار ارقم کې. نو نبی علیه السلام مبارک اسعد ابن زراره رضی الله عنه مدینه شریفې ته ولېږه، او عبدالله ابن مکتوم دا خطا شم، دا عبدالله ابن مکتوم او دا خلک کې ولېږل. اسعد ابن زراره د مدینې سړی دا صحابه ولېږل، چې ویلېږل نو هغوی ته حکم وکوي مونږ خو د جمعې مونځ دلته نه شو کولی، خو تاسو چې مدینې شریفې ته ورسېږئ هلته به امن و امان جمعې مونځ شروع کړي. نه هغوی د جمعې مونځ په مدینه شریفه کې شروع کړ. او چې بیا پیغمبر علیه السلام مبارک هجرت وکړ، په لاره روان و، مسافر و، په مسافر د جمعې مونځ نه، قبا ته ورسېد، هلته یې جومات جوړ کړ، مسجد قبا ورته وایي. نو 14 یا 40 ورځې پکې تېرې کړې، خوا بانډه وه، بانډه کې بیا د جمعې مونځ نه. نو چې بیا د مسجد قبا نه د جمعې په ورځ را روان شو او د مدینې منورې مضافاتو ته علاقې ته را داخل شو، د جمعې ورځ وه، نو هلته کې یو ځای کې د جمعې مونځ وکړو. چې کوم ځای کې د جمعې مونځ کړی د هغې ته هلته یو جومات جوړ شوی، ډېر اعلی جومات دی، مسجد جمعه ورته وایي. له قبا نه سړی را روان شي د مدینې منورې په لاره، لومبې مونځ د جمعې نبي علیه السلام په مدینه شریفه کې کړی دی، مسجد جمعه. هغه وخت کې جومات نه، اوس بیا جومات جوړ کړی دی. او بیا چې پیغمبر علیه السلام مبارک مسجد نبوي مدینه منورې ته داخل شو، مسجد نبوي جومات یې جوړ کړ، جمعې نه ده پرېښې. که مسافري سړی په سفر به نو بیا به جمعې مونځ په مسافر نشته، خو که مدینه شریفه کې به یا به په مدینه منوره کې دننه، نو د جمعې مونځ نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه دی پرېښی، همیشه د جمعې مونځ کړی دی، فرض دی په مسلمان. نو د جمعې د منظرونو ډېر فضیلت دی. دویم دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وی د جمعې په ورځ په ما درود ډېر وایه. ولې؟ وی په نورو ورځو ستاسو دا درود ما ته فرشتې راوړي، را رسوي، خو د جمعې د ورځې ته ساتي، او د جمعې په ورځ باندې انتظار نشته چې ته څنګه درود شریف ووایې، پروردګار یې نیغ په نیغه مانه راورسوي. نو صحابه ته تپوس کوي، وی د الله رسوله زموږ درود شریف تا ته پیش کیږي؟ وی او نو وی ستا وجود خو به خوري شوي، زموږ درود به څنګه ته اورې او تا ته به پیش کیږي؟ وی ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء، وی الله په ځمکه د پیغمبر وجود خوړل حرام کړي دي، ځمکه د پیغمبر وجود نه خوري. نو یو درود شریف پرونه د جمعې په ورځ، بلکې یو حدیث کې راځي چې بغیر د جمعې نه درود ووي نو یو په یو یا یو په لس الله اجر ورکوي، او د جمعې په ورځ چې په نبي علیه السلام درود ووي د هغې ثواب یو په اویا دی. یو ځل چې دې ووي دومره ثواب به کېږي لکه اویا ځله چې تا په نبي علیه السلام مبارک درود شریف ویلی دی. یو خو دا برکت شو. دویم ورونو، د جمعې په ورځ چې څوک مړ شو، ما من مسلم او مسلمة يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقي فتنة القبر، چې کوم سړی یا ښځه د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه مړ شي، نو الله پاک به دغې سړي له یا دغې ښځې له د قبر عذاب معاف کړي. د قبر عذاب ډېر سخت شی دی، الله دې موږ محفوظ کړي. ځکه نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې سړی قبر کې کیدي، یو عذاب خو یې دا دی چې د قبر هغه خطرناکې فرشتې وله راشي، هغه تکې تورې فرشتې وي، او په غوږونو کڼې وي، او په سترګو ړندې وي، په غوږ څه نه اوري او په سترګو څه نیني. دا ولې؟ دا ځکه چې که په سترګو باندې لیدل کوي او په غوږ اورېدل کوي، نو کیدای شي په دې انسان رحم راشي، دی به چغه وی نو رحم یې پرې رانشي، دی به یې ویني نو رحم یې پرې رانشي. نو سترګې او غوږونه هغې فرشتو له الله نی ورکړی،
او یو مضبوط سټکې وسرۍ په هغې وله غزار ورکوي او داسې غزار ورکوي چې یو غرض وله ورکي نو دا وجود یې لکه د دې خاورو په شانتې ریزه ریزه شي یو خو دا عذاب شو الله دې مونږ وساتي دویم عذاب یې څه دی دا مونږ پښتانه وایي که نه وایي دا پلانکې غزار ویدړون غرګې دی وایي بشیر جان دې خفه کېږي نه زړندو ډېر سخت غزار یي خو دوی چې دواړه همدا اکثر په جنګ شي نو یو بل پرېږدي بل سړی د مری نه ونیسي زمونږ په دې عثمانزو مدرسه کې ځومه نو هلته کې یو حافظ صاحب و په سترګو نابینه و زه ناست وم یو طالب راغی ما ته وي هله مولوي صاحب راشي وي هغه طالب یې په لرګي و مړ شو ما هم ور منډه کړې د مدرسې محتمم صاحب هم و مونږ ورلو چې ورلو اوس یو طالب په ځمکه پروت دی او خوله کې زګونه راغلي دي او دغه کوي خرخرې کوي او بلکل د خولې نه زګونه دي خدای پاکه او اوس حافظ صاحب چې دی که نه هغه سره یو غټ لرګی دی دا چوکه وړه ده دا وړه ده د دې په دومره غټ لرګی دی ولاړه او دا چل کوي ولاړ دی دا چل کوي دا د چوکه ورسره ده خیر هغه سړي له خو مونږه خپې مې ومږلې ډاکټر هم وله راوسته هغه خدای پاک په هوش کې څه وخت پس راوست ټیک شو هغه حافظ صاحب ته ما وی مې حافظ صاحب دا دې ولې وو وی ما وی که پښو ده هغه کې نه پیشو ده مې که پښو ده مې سوچېدی که چې لرګي اوچت کړی دا د طالب سر یې پې والی نو وروره چې د ړون غرګې الله دې ساته او بیا فرشته الله وله بیا لرګې کم لرګې ورکړی دی سټک ښه مضبوط پل او سړي دی راوبری ډېره سخته سزا ده الله دې مو ساتي مونږ په دنیا ډېر غاویره یو مونږ وایي بد دنیا ده منډې دي او ترړې دي او پیسې دي او ګټل دي او دولت دی او ځمکې دي ټول پکې لګیا یو او آخرت هم یې یو خو یې د قبر عذاب دویم زما وروڼو ځمکه پرې راغونډه شي نو داسې پرې راغونډه شي نبي علیه السلام مبارک د لاسو کې ومنډه داسې کړې وی دا پخته په یو بل کې داسې نه نوځي او د سر د مازغې د نوکانو له لاړ شي او دریم عذاب الله پې ماران مقرر کړي نو کم از کم اویا ماران په یو روایت کې د سلو مارانو ذکر هم دی او هر مار ولا د ورځې 2 ټکه ورکوي هم په سر د دنیا د مار هغه زهر خو په د سر کې وي او په سر هم ټک ورکوي او په لکۍ هم ورکوي 2 ټکه وله ورکوي لکه د مچۍ په لکۍ ټک ورکوي نو چې اویا ماران شي نو 7 ټکه شو که 100 ماران وي نو 200 ټکه شو او ټک سینګ ټک دی داسې ټک دی چې د دنیا مار سړی اوچیچي نو شواروس کې سړی وجني او که شواروس کې بچ شو نو بیا د زهر و هغه اثر رو کمیږي او د دغې مار اثر به دونه او 1,000 کالو پورې په تیزۍ رواني او 1,000 او نبی علیه السلام فرمایي دومره تیز زهر یې دي که یو ساس کې دنیا ته راغی دا شنه بوټي به وچشي یو ساس کې سره شنه بوټي وچیږي نو زما وروڼو چې کم انسان ورته پروتي او 200 ټکه وله دا مار ورکوي د شواروس کې نو د به سالي الله دې مو ساتي او بل عذاب یې څه دی وروڼو بل دا دی چې مخامخ ورته د دوزخ نه کړکۍ کولو شي دی ورته ګوري وی دغه ځای له به ځې چې قیامت راشي او د دوزخ څخه بین او تو وله په هغه سوري راځي او نبی علیه السلام فرمایي چې کومه بستره د هغه هم د اور ده چې کومې بالښت دی هغه هم د اور دی او چې کومه جامع د هغه هم د اور ده څومره سخت او خطرناک عذاب لیکن د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي پیغمبر چې کم سړی د جمعې په ورځ یا د جمعې په ورځ مړ شي الله د قبر د عذاب نه وساتي دا اوس الله یو احسان کوي یو پوټي څیز باندې الله خوشحاله دی بعضې وخت به مونږ خلک یو سوال کوي یا طالبان یاره دا خو ډېر ګناهګار و ګوره جمعې ته جمعه چې دا ولې جمعې را لاندې د فلانکي سړی خو ډېر ګناهګار او جمعې شپه جمعې ورځ زم دا خبره د ګناه نه ده ګناه په خپل دی ښه شی نه دی نیکي ښه شی دی خو بعضې وخت کې یو عمل یو انسان وکړي الله پې خوشحاله شي لکه یو سړی مړ شوی و یو بزرګ چا په خوب کې ولیده وی الله د سره څه وکړل وی بخله وی پسې وبخلې یاره وی په یو پوټي عمل
وی چې د دریاب په غاړه باندې یو ځل ولاړو ما او یو لوی دریابي جزو هغې کې یو سړي انټو شي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک انټو شي وکړي نو هغه دې ووایي الحمدلله او چې څوک یې واوري هغه دې ووایي یرحمک الله نو وی هغه سړي الحمدلله وی ما وی چې یرحمک الله وی بیا مې لکې وی چې ودرېږه یاره یو رکوټې کشتۍ په کری نیسمه او ځان دغه سړي له وررسومه او هغه ته په مخامخ وایم چې یرحمک الله حالانکه په شریعت کې دا څه په ده لازم فرض نو چې هغه ته ځان رسولی وي نو په کری باندې وړه کشتۍ ونیوله یو لانچ یې ونیوه او غټې کشتۍ له دریابي جز دی ځان ورسو ورننوته وی دا انټوشي چا کړی وی دا دغې سړي کړی نو هغه ته وایي یرحمک الله ګوره په یو پټي حدیث باندې عمل وکړو او داسې عمل وکړو چې لږې پیسې او لګولې وی چې الله ته مخامخ شومه وی ما ته وی چې یاره نور عمل دې پرېږده خپل کار به کوي خو یو وخت کې تا زما د پیغمبر د سنتو د جمدي کولو دپاره لږې پیسې لګولې وې یو خدا ده چې انټوشې لیونیان نه کوي روغ سړی انټوشې کوي نو دی وی الله له حمد د ثنا ده چې زه روغ یم دویم دا دی چې دې سره په دې دماغو کې دا چې کوم ګند نښتي دا ترې لاندې راوغورځېږي نو دې د الله حمد ادا کړي چې د دې ګند نه خلاص شم او دریم دا دی وروڼو چې د انټوشي څوک کوي دا مخ یې روان شي داسې روان شي که تا دغه وخت کې ځان ته په شیشه کې وکتل ځان نه به مو یارېږي سترګې یو شان شي پوزې بل شان شي خلمخې بل شان شي نو دې زر بیا الله پاک د ده را شکل سم کي دی وی الحمدلله که دغه انټوشي وخت کې د ما کم شکل و که په دغه شکل زما وجود پاتې شوی بیا به بیا خو ماشومان مم رانه یارېدل الحمدلله چې زما انټوشي وخت کې کم شکل خراب شوی چې بیا راله الله سم کړ او چې څوک یې واوري نو او یرحمک الله الله یې در باندې رحم وکړي ولې ځکه دام یو بیماری په انسان یو تکلیف راشي یو مصیبت راشي دی وي انټوشي وکړي دی ورته دعا وکړي نو مسله دا ده چې هغه الحمدلله وي ته به یرحمک الله وي او که هغه نه ویلې نو ته یرحمک الله مه وایه دا الله حمد نه ادا کوي ته څه کوې او چې هغه یو دوه ځله انټوشي وکړي یو ځل یې وکړه ورسره یرحمک الله ووایه چې بیا وکړه او چې درېیم ځل یې وکړه بیا ورته مه وایه ځکه د نبي علیه السلام مبارک په مخ کې یو سړي دقه چل وکړه وی رده زکام دی وی زکام والا دی بیماري ده نو خو به بیا زیات انټوشي کوي نو خیر دی که بیا دې مو ووایي نو څه ګناه پکې نشته بدیت نشته یو بل عالمو هغه الله بخلی نو چا په خوب کې ولید وی په سال له وبخل یاره وی په ډېر معمولي عمل یې وبخلم یو ځل مې خط لیکه نو قلم مې په صحیح کې دننه کړ نو پخوا چې به د خلکو دا صحیح باندې خط کو نو په هغې کې به دا زمونږ چې ماشومان و مونږ پکې لږه غوندې ګوړه اچوله هغې سره به دا صحیح ټینګه شوه خیر که ګوړه پکې نه وي خو د لون شیله مچ راځي اوس خاص شیله مچ راځي نو قلم یې چې په مشواڼه کې دننه کړی دی او قلم یې سینګری سره یو مچ راغلی دی په هغه صحیح ناست نو ده ورته لږ ساعت صبر کړی دی که اوس دا قلم ښکته کوم خو دا مچ پاسي ده ودرېږه لږ صبر کوم چې دا مچ لږ موړ شي په دې صحیح باندې نو هغه مچ هغه صحیح اوس کله موړ شو نو پاسېده نو ده پې خط ولیکه نو چې مړ شو چا په خوب کې ولید وی الله را سره څه وکړل وی بخلم وی په کوم عمل یې وبخلې وی هغه مچ باندې چې مې رحم کړی وي استاد ګوره مچ په شریعت کې دا نشته چې ګنې ته دې وجل هم شي په شریعت کې مړ یې که ځکه بلا خطرې د مچانو نه لیکن د ده پړه کې یو رحم راغی چې دا خو د الله مخلوق دی پرېږده چې دا صحیح خلاصه کړي په دغه پوټي غوندې رحم باندې الله خوشحاله شو دا انسان یې پې وبخو نو وروڼو دا مې د دې دپاره ته وي چې بعضې سړی وي دا پلان کې خو ډېر ګناهګار دا خو ډېر بد عمله و ورده له الله جمعه ورکړه د جمعې ورځ د جمعې شپې وله ورکړه دا الله قادر او بادشاه دی یو عمل به د نه داسې یو وخت کې شوي چې هغه به الله ته خوښ شوي به د الله په کتاب کې فیصله شوې ده د جمعې ورځ او جمعې شپه وله ورکړې نو د جمعې ورځ یا د جمعې شپه باندې کوم سړی یا ښځه مسلمان دا پکې شرط دی چې مړه شي رب العالمین د قبر د عذاب نه ساتي څومره د مصیبت نه خلاص شو خرونه یو حدیث مې کتاب کې بل کته چې د جمعې په ورځ باندې الله تعالی د عام مسلمان په عذاب کې هم اسانوالی راولي کوم یو مسلمان باندې عذاب شروع دی په قبر کې چې د جمعې ورځ پې راشي الله تعالی په ده باندې په عذاب کې تخفیف او اسانوالی راولي او د جمعې دا ورځ شروع کېږي کله دا د جمعې په ورځ د سبا خطونه
د انور د جمعې پر د سبا خطونه پس شروع شي. او د خطا مې وي د زیارت پر انور پریوتونه شروع شي د جمعې شپه، د زیارت پر د انور پریوتونه د جمعې شپه شروع شي. او ختمیږي کله نو ګوره شپه تېره شوه نو بیا ورځ شروع شوه نو ختمیږي د جمعې په ورځ په انور پریوتو پسې، د زیارت پر ورځ په انور پریوتو نه شروع شي او د جمعې پر ورځ انور پریوتو سره ختم شي. دې درمیان کې چې را چانه سوخي جمعې لاندې کړه او که یو سړی د زیارت پر ورځ د سار مړ دی یا د غرمې یا د مازدیګر او د خخ د جمعې پر ورځ شو دغې له اعتبار نشته، اعتبار سا ختوله دی. که یو سړی د جمعې پر ورځ مازدیګر یا د انور پریوتو نه مخکې مړ شو او د خالي پر ورځ هم خښ شي د جمعه لاندې کړی، نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه څوک مړ شو الله تعالی به د قبر د عذاب نه وساتي. یو بل حدیث شریف دی هغه دا دی نبی علیه السلام فرمایي چې څوک د جمعې په ورځ ولامبي او ښه ولامبي، ښه لامبل دا چې صابون هم پورې کړي او ځان نه خیرې بوځي وختي راشي د جمعې منزله. دا حدیث ځان پې پوه کړی دی که ډېره فایده ده. ولامبي او ښه ولامبي چې ځان ښه په صابون یا په شیمپو باندې ځان له ویښته پاک کړي او خیرې ځان نه بوځي او بیا خوشبویي پورې کړي او وختي راشي د جمعې منزله، ناوخته نه راځي وختي راشي. او چې وختي راشي نو کوشش وکړي چې امام ته ځان نږدې کښېنئ، ځان امام ته نږدې کړي او د دوو مسلمانانو په منځ کې تفریق رانه ولي، چا ته ضرر ونه رسوي، د چا شیطاني ونه کړي، چا پسې بد ونه وایي، یا مثلا یو ځای نشته او دی راغی او صف کې کېناست بل مسلمان ته ضرر رسوي، چې ځای وي خو ټیک ده. او بیا څه لغو عبس کار هم ونه کړي او د امام خبرې م واوري خطبه او چپ هم شي، الله پاک به او پیاده راشي دا پکې شرط شو. دا خبره مو یاده وی ولامبي د جمعې په ورځ او ښه ولامبي برابر ځان پاک وختي راشي، ښه وختي راشي او د مسلمانانو ته ضرر ونه رسوي او کوشش وکړي چې امام ته ځان نږدې کړي او بیا لغو عبس کار هم ونه کړي او غوږ هم کښېږدي او د امام تقریر او خطبه واوري. نو نبی کریم صلی الله علیه او پیاده راشي دا پکې شرط. او نبی علیه السلام فرمایي چې له بکل خطوة اجر صیام سنة و قیامها، الله دله په هر یو قدم یو قدم چې څونه اخیستی دی په هر یو قدم د یو کال د رجوع او د شپې د منځ ثواب ورکوي. او څونه قدمونه به دی جیسې بغشتي دیدار آباد نه ته راغلی څونه مزل یې کړی، بل ملګری د میرې نه راغلی څونه مزل به یې کړي، بل د عمرزو نه راغلی څونه مزل به یې کړي، بل د بل ځای نه راغی که ګاډي نه پوښو دلته پیاده راغی څونه مزل یې کړی. نو یو قدم باندې دا قدمونه څه شمېره چې څونه به په یو قدم د یو کال د رجوع ثواب او په یو قدم د یو کال د شپې د رونولو ثواب، شپه رونول چې ټوله شپه رونه کې د الله تعالی عبادت وکړي، داسې ثواب لکه چې دا یو کال تا مکمل روجې نیولي او مکمل د الله تعالی عبادت کړي، نه یې پکې ډوډۍ خوړلي او نه یې پکې خوب کړي، پرله پسې روجې او پرله پسې عبادت، دا په یو قدم. نو چې زر قدمونه د هغې زرو کالو ثواب شو، چې لس زره قدمونه د هغې چې لس زرو کالو ثواب شو. دا د جمعې فضیلت او برکت. او بل حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې الله فرشتې مقرر کړي په دغه دروازه کې ناست دي. نو د جمعې دا ټیم دا په شپږ ځایه به تقسیم تاسو په یو مچې به پیش لکه زمونږ بانک د لومبۍ بانک چې ویلې کېږي نو په 12 بجې وایي نیادري په 12 ښه بس تقریبا 15-16 او چې مونږه خطبه مثال په طور خطبې ته کینو نو یاره تقریبا چې مونږ خطبې ته کینو اړوزه په 20 منټه د پاسه کینو مثلا چې خطبې بانک ویلې کېږي نو جناب دا تقریبا څونه ټیم شو ته په 15 د پاسه وی که نه او په 15 مونږ خطبې ته کینو نو ګنټه ټیم شو ګنټه چې په شپږ تقسیم شي څونه منټه ته جوړېږي
شپېته منټه چې په شپږ تقسیم شي 10 منټه جوړېږي که نه. نو چې څوک بانک پسې په ړومبو 10 منټو کې راغی، بانک پسې په ړومبو 10 منټو کې راغی، الله به دومره ثواب ورکړي لکه یو اوښ چې د الله په لار کې حلال کړي. اوښ څومره ثواب لري. او چې څوک ورپسې په 2 منټو کې راغی نو الله به دومره ثواب ورکړي لکه چې یو غوی د الله په نوم خیرات کړی دی. غوی څوک خیرات کولی شي؟ او چې په 3 منټو کې څوک راغی الله به دومره ثواب ورکړي لکه یو ګډ چې د الله په لار کې خیرات کړي. او چې څوک په هغه 4 منټو کې راغی، داسې مې وی که نه، چې 4 کې راغی نو الله پاک به دومره ثواب وله ورکړي لکه چې یو چرګ یې د الله په لار کې خیرات کړي. لومبو 10 منټو والا د اوښ برابر ثواب ورکول، بیا 10 منټو والا د غوی ثواب، او بیا 10 منټو والا د ګډ ثواب شو، او بیا 10 منټو والا د چرګ ثواب شو، او بیا اخیری چې کوم 10 منټه کې څوک راغی هغه له الله دومره ثواب ورکړي لکه یو اګی چې د الله په لار کې خیرات کړي. او چې بیا امام پاسی او خطبه شروع کی نو هغه فرشتې هغه خپل رجسټر بند کړي. نو چې څنګه عام مسلمانان خطبه وري هغې هم کښېني خطبه کې شریک شي خطبه وري. نو چې څومره سړی وختي راځي نو هغه مولا رب العالمین اجر ورکوي. او دلته کې چې څنګه یو کس بانګ وی او یو کس خطبه وی، او مونږ اکثر چې څوک خطبه وی نو مونځ هم هغه کوي. دغه رنګې د الله په دربار کې په اسمانونو کې حضرت میکائیل علیه السلام چې دی هغه بانګ وی د خطبې، حضرت اسرافیل علیه السلام خطبه وی فرشتو ته، او حضرت جبریل علیه السلام منځ کوي. دا د جمعې برکت. او الله دې مونږ او تاسو جنت ته بوتلی کې. نو جنت خو قرآن حکیم کې الله فرمایي او حدیثو کې راځي چې حدیث کې راځي اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وی داسې خوشحالی مې انسان له تیاری کړي دي چې هغه نه د چا سترګو لیدلي دي او نه د چا غوږ اورېدلي دي او نه د چا پړه کې تېرېږي. دا ټولې خوشحالی به الله جنتیانو له ورکړي. الله دې زموږ نصیب کړي. او په دې جنتیانو له به الله پاک بیا یو ورځ مقرر کړي چې په هغې کې به ورته خپل دیدار ښیي، خپل ځان به ورته ښیي. نو دا جنتیان به یو ځای کې الله را جمع کړي. ټول جنتیان لکه څنګه چې د جمعې مانځه له خلک ځي دقسې به دا ټول خلک رواني، او یو میدان کې به یو خشته باغ به باغچې هغې ته به رواني. او دا چې په کومه ورځ الله ته روان وي دا به د جمعې ورځ وي. ګورې هلته ورځې نشته، یوه ورځ ده، خو د الله په علم کې دا هغه وخت چې په دنیا کې د جمعې وخت و. نو سیه به دا ټولو په کرسو کښېني. د څه په کرسو به کښېني؟ څوک به د زمرودو په کرسو ناست دي، څوک به د سرو زرو په کرسو ناست دي، څوک به د سپینو زرو په کرسو ناست دي، څوک به د نور په کرسو ناست دي، څوک به د یاقوتو په کرسو ناست دي، په دې به کښېني. نو چې دا ټول په انتظار کې کښېني لکه څنګه چې د جمعې مانځه ته خلک په صفونو کې په انتظار کې کښېني، نو رب العالمین به ورته خپل دیدار وکړي. هغې کې به دومره خوند دي چې نبي علیه السلام فرمایي چې 80,000 کاله په جنت کې چا د جنت خوشحالۍ لیدلې وي. 80,000 کاله. او یو سیکنډ د الله دیدار وکړي، په دې یو سیکنډ کې به دونه خوند دي چې د جنت د 80,000 کالو خوشحالۍ به تېرې شي. او دا به هره جمعه چې کم مخلوق د جمعې منځ له راغلی دی او د جمعې منځ یې کړی دی، الله به دې مخلوق ته په جنت کې هره جمعه خپل دیدار کوي. الله دې زموږ نصیب کړي. نو چې دا خلک د جمعې د الله د دیدار نه واپس یو کور ته راشي نو هغه خپلې ښځې به ورته پسخېږي او خوشحاله به وي چې تاسو خو نن ډېر ښایسته یې، داسې چې څه چلم کړی دی، کوم بازار ته تللی او څه خوشبویي م پورې کړې ده او دا څنګه خشته شوې. دی به وایي ښځو نن به خشته نه یو. وایي ولې؟ وایي د الله سره ملاقات کړی دی. د الله د هغه ملاقات خوند او د هغه دیدار به خوند دی چې هغه خپلې ښځې به وایي چې دا لا څنګه خشتوالی او حسن زموږ په دې خاوندانو کې راغلی دی. درونو د جمعې ورځ ډېره برکتي ورځ ده. کوشش کوئ چې مانځه له په وخت راځئ.
کوشش کوئ چې څومره وختي راځئ نو هغومره اجر او هغومره ثواب یې زیات دی. او په دغه باندې چې کوم سړی مسافري په هغه د جمعې مونځ نه خو که یو ځای کې هغه مسافر یو ښار ته یا کلي ته لاړ او جمعې مونځ کوي نو ثواب یې زیات کېږي. او چې کوم په میرو کې زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې امام صاحب په نظ په میرو په خلکو جمعې مونځ نشته، هغوی که په خپلو میرو کې مونځ کوي نو د ماسپښین مونځ دې کوي. البته که وس یې کېږي او طاقت یې کېږي سیکل وسره او یا وس یې کېږي او دې کلي ته راغی ډېره ښه خبره ده نو په کلي کې بیا د جمعې مونځ وکړي. ښځو باندې د جمعې مونځ نشته، ښځې به خپل د ماسپښین مونځ کوي، خو کوشش دې کوي زنانه چې هغې کوم اواز د عالم اوري یو ځای کې نو غوږ دې ورته کېږدي مسلې دې واوري چې په هغې باندې عمل وکړي. او که د سړو د جمعې مونځ نی شوی او ښځې خپل د جمعې مونځ کوي نو کولی شي. دا یو مسله مشهوره ده چې ښځې به د جمعې مونځ هله کوي چې سړي مونځ وکړي، داسې نه ده ښه. بس چې بانګ وویلی شو دا لومبی بانګ نو چې څنګه د جمعې وخت داخل شو نو ښځې خپل مونځونه کولی شي د جمعې. بل دا دی چې دا کم امام کم وخت کې خطبه شروع کړي دا دویم بانګ چې کوم وخت ویلې کېږي د دویم بانګ ویلو نه پس ګورې په انسان هر شی حرام دی. دی به خبرې نه کوي، دی به توجه کې ناست خطبه به اوري او که اتحیاتو په شکل کې وي او که اتحیاتو شکل کې نه ښه دا ده چې اتحیاتو شکل سنت ناسته ده او که هغه طریقه نه وي خیر دی، خو دی به ښه غلې ناست د امام خطبه به اوري، دی ذکر هم دله منع دی، بل چا سره خبرې کول هم په دغه وخت کې دله منع دی. او نبی علیه السلام فرمایي که یو سړي له خوب راغی، ځکه بعضې وخت کې د اوړي په دې ورځو کې سړی خامخا خوب راشي یا څوک دغه شي ډوډۍ او دغه کې یا شملې بملې نو خوب راځي نو وی ډېرې ځای بدل کړي، هغه ځای نه دې پاسې بل ځای کې دې کېږي یا د دې یو پوټې لږ ودرېږي کېدي نه یا ځای دې بدل کړي نو دا خوب د سړي نه بیا تښتي. نو بهر کیف د جمعې ورځ ډېره د برکت ورځ ده او کوشش کوئ چې په وخت باندې په دې کې منزله راځي. دویمه خبره وروڼو دا ده چې زمونږ په دې ملک کې یو لویه حادثه شوې ده، تاسو ټولو ته پته ده. ما خو زړه نه غواړي چې پې څه خبره وکړم، زړه مې نه غواړي. ما ته چا ووایي چې یاره لال مسجد کې دا چې څه شوي دي ته نن په دې تقریر وکړه. ما وی پاکستان کې خو ورځ پر ورځ نوی نوی ظلم کېږي، موږ به په کم ظلم روزانه تقریرونه کوو، کم زیاتی باندې به موږ لګیا یو تقریرونه به کوو. د خلکو ته هم پته ده او د قوم ته هم پته ده او نن زمونږ د ملک دا ظالم صدر چې دی هغه په خپله ویلي دي بیګی چې کوم تقریر کړی کې په خپله ویلي دي چې مونږ چې دا کوم څه وکړله نو دا مونږ څه دشمن نه دی پته کړی او هم د دشمن ځای پته کړی دی، مونږ په هم خفه یو. ته خفه دا دونه ظلم دی ولې کوو، دا دومره زیاتې دی ولې کوو؟ دا خو په اسانه که دا خلک ګناهګاره مو ډېر بده مو هر څه نو دا خو په ډېره اسانه تانیوي شو. بلکې زمونږ د وفاق چې کوم علما وو مولانا سلیم الله خان صاحب و هغه سره چې کومه ډله وه تاسو په اخبارونو کې وګورئ، هغوی باقاعده په دې پریس کانفرنس یې وکړې، په ټي وي باندې ووې، په اخبارونو کې رالل چې موږ په دغه ورځ باندې د چودھری شجاعت حسین سره، اعجاز الحق سره او د ټولو وزیرانو سره، وزیر اعظم سره کېناستو، خبرې فیصله کړې او دې لال مسجد والا سره هم په رابطه وکړله چې بس دوی به روځي، څه شرطونه پکې وو هغې شرطونو مطابق او خبره به خلاصه شي. او چې څنګه دی وی چې ښه به تاسو دا خبرې وکړلې ورېږې موږ صدر صاحب له ځو، چې صدر صاحب له لاړو واپس رالل دوی وی چې نه نه مني. وی موږ ورته وی چې موږ هم راغوښتي یو د خدای خاطر وکړې، ولې ظلم کوې؟ صبر وکړې که نه، سړي ولې وجنې؟ ماشومان او ښځې پکې ولې وجنې؟ مسلمانان دي ظالمانو ظلم ولې کوې؟ بس مذاکراتو سره به روځي چې 50 کیس دي څه دي ونیسئ عدالت ته پیش کړي. وی چې بس نه کېږي هلکه مینت زاري مو وکړل، وی 15 منټه ټایم دی تاسو له موږ ورته چې په 15 منټه کې خو موږ له دې ځای نه بار نه شو وتی، هغې له چې موږ ورځو خو ګنټه 2 ګنټې پې لګي او چې رابطه کوو بس 15 منټه پسې پې شروع وکړله. ښه نو زه دغه چې څه کومې مشرانو به قول د دوی هغې زیاتی کړی دی، موږ خو زیاتې نه خو زیاتی کړی، د ښځو څه زیاتی کړو، د ماشومانو څه زیاتی کړو، دغه قرآن شریفونو څه زیاتی کړو، دغه جومات څه زیاتی کړی. دا خو په ډېر اسانه دوی نیوی شو، ډېر اسانه چې یو بجلي بنده کړی یو بجلی یو یې په ګیس بند کړی او بې بندې کړی نو دی نوي شو که نه شو نوي؟ محاصره ترې وکړه، یو میاشت ورته 3-4 میاشتې په دې ملانجه کې تېرې شوې. دا 3-4 میاشتې غونډ پې اوبه بندې کړه، بجلي پې بند کړه، دې سره به څومره تیلي کې دي به په جنریټر بجلي پیدا کوي، دې سره به څومره اوبه ستا کي
چې دې به هغه اوبه استعمال کړي. اسلام آباد کې ټول د بمبو اوبه دي، هغې کې ځمکې اوبه اوس خرابې دي. او یا دغه دا بجلي ور باندې بنده که ګیس ور باندې بند کړه، یو میاشت به دوی سره سټاک وي، 2 میاشتې به سټاک وي، خوراک مور لېږه 3 میاشتې به ګزاره وکړي، زیات نشي کولی. په خپله به چغې ووهي، لاس کې به یې کلک راونیسي او راوبه یې باسي. داسې ګیسونه دوی سره شته چې هغه ور خلاص کړي نو بېهوشه به وي. خو دا د صرف او صرف امریکا خوشحاله نور څه نشته. امریکا خوشحاله دا هغه بل نور بیان یې تاسو وکړه، وایي ما ته یې په زور برقه واغوسته، دوی برقه کې تختې، او ما ته یې په زور برقه را په سر کړې. څومره ظلم او څومره زیاتې کېږي په دې وطن کې، مظلومانو سره، ماشومانو سره، زنانو سره او سړو سره. کم زیاتي باندې به مونږ لګیا وو چې دا زیاتې وشو، دا ظلم وشو، دا ظلم وشو. او د دې ټول ظلم او د زیاتي یو علاج دی، بس یو. هغه علاج دا دی چې مونږ ګناهګار یو، مونږ الله ته رجوع وکړو. مونږ ټول د الله نه باغیان. د الله په مونږ باندې دا ظالمان چې مسلط کړي دا زمونږ د ګناهونو د سبب دی. کم قوم چې د الله نه روګردانه شي نو په هغې دا ظالمان حکمرانان الله مقرر کړي. دا ظالمان حکمرانان په مونږ باندې مقرر دي، مونږ الله نه ځان لرې کړی دی. که مونږ الله ته رجوع کړل او مونږ الله ته چغې ووالې او د خپلو ګناهونو معافی هم وغوښتلې نو ممکن ده چې الله تعالی زمونږ ګناه معاف کړي. افغانستان دی څونه تر کومې پورې پکې د وینو لښتي بهېږي. عراق ته وګوره تر کومه پورې د وینو لښتي پکې بهېږي. فلسطین ته وګوره اوسه پورې پکې لښتي بهېږي د وینو. د پاکستان دا لانجه ختمېږي نه، دا شروع ده او خدای دې پکې نور خیر ور واچي. زما وروڼو یو خدا دی چې مونږ الله ته رجوع او دا ظالمان حکمرانان چې کوم د مسلمانانو د ښځو د ماشومانو د وینو سره لوبې کوي، دا د الله نه سوال وکړو چې رب العالمین د دې ظالمانو نه مونږ خلاص کړي. صرف نور په دې کې یقین وکړه که څه شته، صرف امریکې ته دا ښودل دي چې ګوره د پاکستان په زړه کې په اسلام آباد کې هم ګورې دهشتګرد شته، دا ورته ښودل دي. دا افسوس کومه چې دا 4-5 کاله د دې لانجې وشو چې دا شروع په اسلام آباد کې. اسلام آباد ته خو چې زه کله ځم زه او ما سره خپل هغه سرکاري عمل هم را سره نو بیا هم پولیس دی په دې چیکینګ کوي لګیا دی. نو عوام خلک چې دي څوک چاکو نشي داخلول اسلام آباد. دا دوی چې وایي چې دې کې وسله و دا په کومه دې ځای ته وردن شو. او بیا پاره تاسو د اسلام آباد زړه دی، زړه دې ته دې مدرسې ته دا دومره وسله په څنګه دننه شوه، دا چا یوړه، دا په کومه طریقه لاړه، په دې څیزونو څوک سوچ نه کوي. نو زما وروڼو اصل خبره دا ده چې صرف امریکې ته دا ښودل چې اسلام آباد ته ګوره دهشتګرد او زما د دې وردی ډېر بې ضرورت دی. او ځکه نن مې وردي کوزه کړه او زه نن لاړم نو ګورې دا ایټم بم ته دا خلک رسي او دا رانه ګورې قبضه کوي او دا ځای نیسي او بیا به ستاسو لپاره هم خطره وي. صرف امریکې ته ځان خوښول او د خپل اقتدار دپاره ماشومان او ښځو او هغوی وینې بهیول، زه وایم چې دا د الله قهر او غضب له دعوت ورکول دي. د دنیا نظام دې تېره شوه، غریبانان پکې څوک شهیدان شو، لاړل، ختمه شو خبره. یو خوا مسلمان مړ شو، که دا زمونږ دا فوجان دي او پولیس والا وروڼه دا مسلمانان دي، هغه مسلمان وجلی کېږي. لیکن دا عدالت به ختم شي، خو د الله عدالت خو را روان دی که نه، دا به ختم شي، د الله عدالت را روان دی. نو دعا وکړئ چې الله تعالی زمونږ په مسلمان رحم وکړي، زمونږ ګناهونه الله تعالی معاف کړي او د دې ظالمانو حکمرانانو نه الله مونږ په خیر خلاص کړي. الله تعالی د امریکا او د هغوی جنټان که دلته په دې وطن کې کوم دي په خپل قهر تباه او برباد کړي. او دا دې کې چې څومره مسلمانان شهیدان شو او څومره پکې مړه شو، څوک شهیدان شو، الله تعالی د هغوی روحونه د بدر د شهداو سره ملګري کړي او د هغوی پسماندګانو وارثانو له دې الله تعالی صبر ورکړي. نورو مردګانو ته هم دعا کوي، زمونږ دلته کې فرمان وفات شوي دی هغوی ته دعا کوي چې الله وبخي. نور څومره مردګان ټول الله وبخي. الله د اخر وخت کې زموږ په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد. زمون د دکان پته یاد لرئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سیڈی سنٹر نشترآباد براستا مدینہ مسجد نیز سکندرپورہ چوک پشاور شهر د حنیف الله او قدرت الله د کیسټو خپل دکان
मोबाइल नंबर दे 0301 88 91 321 और बल नंबर दे 0345 91 47 115।